ریم زه غواړم په ټیک ټاک کې د لایو اپشن راولم او بیا په ټیک ټاک کې د نورو خلکو لایو ګورم او یا خپل په ټیک ټاک کې لایو راسم. آیا داس کولای سم کنه؟ هو کولای سي. په دې وخت خبره په پاکستان او افغانستان کې د ټیک ټاک لایو بند ده. خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډیره اسانه طریقه درښیم ماز د دې طریقې په ذریعہ سره به په ډیره اسانۍ سره وکولای سي په پاکستان او افغانستان کې د ټیک ټاک لایو اپشن خلاص کې. بیا به په ټیک ټاک کې د نورو خلکو لایو هم کتلای سي او خپل به هم لایو راتللی سي. نه به د سیم کارت ضرورت وي، نه به د کوم وی پی ان ضرورت وي. صرف او صرف یو دانه ټیک ټاک لایو به تر ډاونلوډوي. ها ټیک ټاک لایو را ډاونلوډوم. نو دا څنګه را ډاونلوډ کوم؟ تاسو د ډاونلوډ طریقې په ویډیو کې دروخم. نو دل پر تاسو ولر په خپل بل کې براوزر خلاص کې هغه هر براوزر وی کله تاسو په خپل بل کې براوزر خلاص کې سرچ ته براسي. په سرچ کې به تاسو ولیکئ هویال سپیس کام. کله تاسو هویال سپیس کام ولیکئ سرچ کې نو د غول ویب سټ درته راوي. د غول ویب سټ به تاسو خلاص کړئ. کله تاسو د ویب سټ خلاص کړئ د ګور تاسو د سرچ بٹن درکوي. په سرچ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ او په سرچ کې به تاسو ټیک ټاک لایو ولیکئ. کله تاسو په سرچ کې ټیک ټاک لایو ولیکئ سرچ کې نو د غول ارټیکل درته راوي. په د غول ارټیکل باندې تاسو کلیک وکړئ. نو به دوستانو سمپل تاسو لاندې راسي. دلته لاندې تاسو ته ډاونلوډ بٹن درکوي. نو سمپل تاسو ټیک ټاک لایو لدغه ویب سټ څخه ډاونلوډ کړئ. کله سم دوستانو تاسو ټیک ټاک لایو لغه ویب سټ څخه ډاونلوډ کړئ نو کچیر تاسو زول ټیک ټاک په خپل موبایل کې انسټال کړئ وو نو ولر به تاسو هغه ټیک ټاک له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ. له خپل موبایل څخه به ان انسټال کړئ او کوم ټیک ټاک چې ما در خوولې هغه ټیک ټاک به تاسو انسټال کړئ. کله سم دوستانو تاسو هغه ټیک ټاک انسټال کړئ نو به سمپل تاسو هغه ټیک ټاک خلاص کړئ. کله تاسو هغه ټیک ټاک خلاص کړئ نو ولر به تاسو خپل اکاونټ کې خلاص کړئ. کله سم تاسو خپل اکاونټ کې خلاص کړئ نو ګور دوستانو تاسو کتلای سئ دلته موږ ته د لایو اپشن راکړی ده. په دغه لایو اپشن کې کلم دوستانو تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو په ټیک ټاک کې د هر چا لایو کتلای سئ. دلته دوستانو کوم کسان چې لایو راغلي دي ګور دی هغه ټولو ویډیوګانې دلته دوستانو تاسو په ډیره اسانۍ سره کتلای سئ. او دغه رقم دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې دغه کس سره تاسو لایو راسئ نو لاندې ګور موږ سره اپشن ته په دې اپشن کله تاسو کلیک وکړئ وز دې کس ته تاسو ریکوست کولای سئ او دلته دوستانو تاسو دغه کس سره په ټیک ټاک کې لایو راتللی سئ. او هو دوستانو که چیرې تاسو اکاونټ په دغه ټیک ټاک کې نه خلاصيږي نو تاسو سمپل دوستانو خپل ټیک ټاک کې پروفایل ته ولاړ سئ. ورته درې لاندې اپشن درکې په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې د سټرینګز اند پریویسی اپشن درکې په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. اول اپشن درکوي اکاونټ په اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا اول اپشن درکوي اکاونټ انفارمیشن. د اکاونټ انفارمیشن باندې تاسو کلیک وکړئ. خپل ټیک ټاک ایمیل ته واړوي. کله تاسو خپل ټیک ټاک ایمیل ته واړوي نو بیا تاسو په ډیره اسانۍ سره په دغه ټیک ټاک کې خپل اکاونټ خلاصولای سئ. بیا تاسو ته هیڅ کومه مسله نه راړوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقو چې پیدا واخلي. نو ملایو په نور خسته ویډیوګانو کې په دواګانو کې میاد ساتئ. د خدای پامان.